إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم وقال الله عز وجل إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير قرآن کریم کې الله رب العالمین د مؤمن سره چې د جنت وعده کړې ده نو دوه خبرې الله ذکر کړې دي یو د دې مؤمن مال او بل د دې مؤمن بدن الله فرمایي دې به دا مال راکوي زما سره به سودا کوي جنت به زه اله دله ورکوم چې دې ته نه دی تیار چې مال راکړي او دې ته نه دی تیار چې ما ته د خپل یو څو فوټه د وړوکې شان نفس راکړي زه کله هم دله جنت نه ورکوم د داسې بېکاره خلکو دپاره دا ما نه دی تیار کړی الله رب العالمین دا جنت د هغه عظیمو اوچتو او د هغه لوړو حوصلو والا او عظیمو قربانو مؤمنانو دپاره تیار کړی دی چې هغوی دې ته تیار چې زما دا مالم د الله او زما دا جانم د الله او الله فرمای ما سره په سودا کې د سودا ټکی ویلې دي ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه بشک الله تعالی اخلی الله تعالی سودا کوي د مؤمن سره الله اخستی د مؤمنانو نه د دوی مالونه او د دوی نفسونه د سبب بدل کی ته اخلی بان لهم الجنه په دې وجه چې دوی لپاره جنت دی دا مؤمن وي الله مال جنت راکړي خدا سره څو فوټه بدن الله له نور کوي دروغ وای د سره جنت په کار نه دی اسه دروغ وای دی په دې دعا کې دروغ جن دی په دې خبره او په دې دعوه د جنت کې دې دروغ جن دی او کدی وی چې الله جنت راکړي او دې د خپل مال نشي لګولې په دې دین باندې د خپل بدن دې دین باندې نشي لګولې دا دروغ جن دی کذاب دی دا دعایم د دروغ ده
سبا له دې قیامت کې نشي ویلی یا الله ما اخبار مانځنه بعد ویل چې مال جنت راکې. الله به په څه شي دې غوښته، څه شي باندې دې غوښته؟ دا خو سودا و، الله سره ته سودا کې څنګه کې چل دل درتلو کنه د سودا. یو سړی وایي یا الله مال ښځه راکې او د واده دپاره نه غم کوي نه فکر کوي نه څه جمع کوي. په دې خو څوک چې الله ښځې نه ورکوي. د دنیا یو کاروبار روزګار یو دکان هم چې ته اخلې د هغې دپاره به اسباب اختیارې چې هغه اسباب د سره نه ټول خلک در پورې خاندي چې هلکه مازبه کې خو به ډز نه شوی چې دا کوم څیز وغواړي د هغې دپاره تا سره څه شته نه او غواړي هسې په خیالاتو باندې خو یو شی نه حاصلېږي. هغې دپاره به هغه اسباب برابرې چې په هغه اسباب باندې ته دغه خپل مقصد ته ورسېږي. څنګه چې دنیا کې موږ خپل یو مقصد حاصلوو او د هغې دپاره مخکې نه اسباب تیاروو، اوس الله موږ له مقرره کړي د دغه عظیم جنت د حاصلولو دپاره او د الله سبحانه وتعالی د ګاونډ د حاصلولو دپاره الله رب العالمین موږ ته اسباب ښودلي دي. دا اسباب اختیار کوي. تاسو ته زه جنت در کوم، زه در سره وعده پوره کوم، زه وعدې خلاف الله نه کوي. ولن یخلف الله عهده. قرآن کې الله فرمایي اچرې ګوره الله تعالی د خپلې وعدې خلاف نه کوي. الله رب العالمین قانون دا نه دی چې هغه یو وعده وکړي او بیا دې د هغه خپلې وعدې خلاف وکړي. خو شرط دا دی چې دا تا نه او زما نه څه غواړي هغه به وله ورکوو او هغه کار به کوو، بیا به الله رب العالمین موږ سره خپله وعده پوره کوي. نو دا چې موږ کوم عبادات کوو د الله رب العالمین دا بندګي او بیا خاص کر د دې روژې چې کوم مقصد و هغه هم دا و چې دا یو څو فوټه بدن دې کې تقوا راوستل، دا بدن دومره قیمتي کول چې په دې موږ له الله جنت راکړي او دا خپل مال د الله رب العالمین په دین باندې لګول، په کوم ځای کې چې الله رضا کېږي په هغه ځایونو کې لګول. نو بیا موږ د الله نه دا دعا کولی شو چې یا الله ګوره هغه بدن چې و د خپل وس مطابق هم تا ته درکړی دی یا الله، او یا الله دا چې کوم مال دی او کوم وس دی راکړی دی دا هم زه ستا په دې دین باندې لګوم چې کوم ځای کې ستا د رضا یو ځای راځي زه په هغې کې رستو کېږم نه. موږ خلک چې دی د پښتو او د نوم په ځای کې پیسې روباسي غټ غټ لوټونه وایي اوس چې کوم دی وایي شرمېږم اوس به پیسې لګوم. نو یو انسان ته د نمبرو جوړولو دپاره څنګه پیسې روباسي؟ الله ته اوسه پورې چا نمبرې جوړې کړي چې الله ستا په نظم زه داسې مال ولګوم چې هغه مال تا ته قبول شي او ته پې زما نه رضا شي او ته پې موږ له جنت راکړي. بله ورځ موږ مدینه کې لاړو، یو ملګری دی جامع اسلامي نه فارغ دی، عالم دی، زموږ ملګری د ثوابی الله دې ورله ډېر اجر ورکړي. هغه موږ د عثمان رضی الله عنه هغه کوی ته بوتللو کوم چې نبي علیه السلام فرمایلي و چې څوک دی ای صحابو اعلان یې وکړل او کوی کې دومره ګران و چې هغومره پیسې واخلي صحابو سره نه وي کني هر صحابي یې اخسته، خو الله عثمان له وس ورکړی رضی الله عنه. هسې دا جنت او د نبي علیه السلام د خولې نه د جنت دا زیری په نصیب کې و په دې موقع کې، او په یو موقع نه په ډېرو موقعو کې د جنت دا زیری اخست. من یشتری بئر رومه فله الجنه. نبی علیه السلام اعلان کوي او دا رومه هغه کوی په مدینه کې چې د نورو کویانو په نسبت د دې اوبه لږې خوږې وې او مسلمانانو ته د اوبو تکلیف او دا کوی په اختیار د یو یهودي کې او هغه یهودي مسلمانانو له دې اوبه نه ورکولې ځکه زړه کې تعصب دی، ضد دی د یهودیانو په خوانه. یعنې ته دې ته سوچ وکړه د یهودي دې سوچ ته چې یهودي زما او ستا پیغمبر ته خبرې ته دې خوا سوچ کوئ چې یهودي زما او ستا پیغمبر ته، پیغمبر نه اوچت څوک شته د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او د هغه څومره اوچت اخلاق د نبي علیه السلام دپاره ګوټ اوبه دا یې نه دي پیرزو او د صحابو نه اوچت خلک به په دې دنیا کې بیا راشي هغې له اوبه نه ورکوي. نو ما او تا سره به څه امدادونه وکړي چې موږ یاره زموږ ملک ته به امریکا به داسې امدادونه راولېږي او پلاني صاحب حکومت چې راشي بیا به دا چلو شي. دا ټولې ډرامې دي، سیاسي خبرې نه کومه خو دا ډرامې دي. مقصد مې دا دی دین اندازه ولګوي چې صحابو ته یهودیان ساده اوبه نه ورکوي دی پې نه پیرزو کېږي. ما ته له بلا نور سره راکړي چې ما ته به د امریکې نه او د اسرائیلو نه او د یهودو او د نصاراو نه دا تمې ساتو چې ملک به راله شړشم کړي، هېڅ هم نه کېږي. دا دشمنان دي او د الله کتاب ورته دشمن ویلی دی، خو ته به بیا بې غیرته چې خپل دشمن نه پېژنې چې ځان ته مسلمان وي او کلمه کې دې ویلي دي چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او لا اوسه پورې ته په دې پوه نه شوې چې زما دوست څوک دی او زما دشمن څوک دی. نو هغه وخت کې صحابو ته تکلیف د اوبو د وجې نه نبي علیه السلام وفرمایل که دې مؤمنانو دپاره دا کوی چا واخسته
زه پیغمبر ورله دا ګارنټي ورکوم چې دی انسان جنت وګټل فله الجنه. عثمان را پاسې د الله اکبر، عثمان ذو النورین رضی الله عنه وی دا الله نبی دا کوی زه اخلم دی مؤمنان په خپل پیسو باندې واخص. او عجیبه خبره دا ده چې 1400 کالو نه زیات تیر شو وسم دا کوی نو بر روانه، یعنی ته دا اندازه ولګوا او خوښه باغونه او کجوري مرګرم ته خدا او به تیر روانه دي کوی نه اوس په پیپونه لګیدلی باقاعده او خوښه خلک تی وبس کی هم اوس په دی وخت او هغه باغونه تی وبکی چې هغه کجوري کې هغه کجوري مسلمانان خوري لګي. یعنی دینه ته دا اندازه ولګوا چې دی عثمان رضی الله تعالی عنہ دا صدقه څومره اخلاص سره کړل او د نبی علیہ السلام په دی اعلان باندې څومره په مینه لبیک ویلې چې دا الله نبی دا جنت می پکار دی دا کوی ځاخلمه زه الله رب العالمین سره دی سودا ته تیار یم. مؤمن دی ته وای چې په یو سیس باندې وسرسیږي بیا چې کوم دی د ټیر دی ځکه نه پنچریږي بالکل د زمری په شان په وردانګي ځکه سودا د چا سره ده؟ سودا د هغه الله سره ده چې قرآن کې الله فرمایي ويرجون تجارة لن تبور. دا مؤمن هغه تجارت کوي د الله سره چې پای کې تاوان نشته. الله فرمایي ته ما سره انویسټمنټ وکړه، مونږ یو کنه پلانې کپنې کې پیسې جمع کاو، فلانی سړی سره انویسټمنټ وکاو، پلانی کاروبار کې پیسې باندې کډېره ګټه ده پکې. الله وی ما سره جمع کته به وګوره څومره ګټه ده پکې، ته خو ما سره جمع کړه. او الله وعده کوي ويربي الصدقات چې څوک صدقه کوي او په ارزه کې صدقه وکړله الله فرمایي زه درله دا مال ډیرو او زیاتو مې. دا خبره یقین غواړي زما محترم ورو، دا خبره یقین غواړي. غرض مې دا او مقصد مې دا چې الله رب العالمین د رضا لپاره مال او دا جان لګول، د دې په بدل کې الله رب العالمین د مؤمنانو سره د جنت وعده کړی ده. الحمدلله دا د رمضان میاش چې هر مسلمان چې څومره بیکاری د دین په باب کې سستی نو هغه هم په دې میاش کې داسې عبادت کوي، د شپې قیام کوي او الله ته جاړي په ځان لځه کې پټ چې هغه ګناونه مې الله تعالی معاف کړي. او دا یاد وساتئ حسن بصری رحمت الله علیه دا فرمایلی او امام ابن جوزی رحمت الله علیه هم دا نقلو وای کچرتا الله تعالی دی مقبره ته اعلان وکي او یو مړی ته وای چې زه دوباره را ژوندې کوم او ستاسو ارمان دی څه عمل غواړي څه شی غواړي چې تاسو ملاوي شي وای هغه به چې یا الله یو ورځ د عبادت غواړم خو د روزي ورځ غواړم د رمضان. الله اکبر. وای کچرتا دی مقبره باندې اعلان وشي چې موږ تاسو کې یو کسر اوچتو او یو ورځ ژوند درکو خو کم ژوند غواړي ابو شي الله د رمضان یو ورځ غواړي. سبحان الله دا چې په قبرونو کې پراته دي والله په دې روزو په ارمانونه کوي موږ تاسو ژوند دي والحمدلله زموږ په ژوند کې الله رب العالمین بیا رمضان راوست. الله رب العالمین دې دا شته ټول عبادت په خپل دربار کې قبول او منظور کړي. اگر چې موږ د الله مخې ته د اعتراف کوو د خپل قصور د خپل کوتاهی څنګه چې د الله رب العالمین د شان سره لایق عبادت یې غنه مونږ کړی دي نه کولې شو خو دا سمات ګوډه موکړه الله رب العالمین دا قبول کړي. دا د مسلمانانو دعاګانې، دا د مسلمانانو جړاګانې، دا په مسجد حرام کې په مسجد نبوي کې په هر وترو کې اخیری رکعت کې دا جړه او سلګي او دا دعاګانې الله رب العالمین دا ټول قبول کړي چې هغه کې هر قسم دعا ټول امت لپاره دعا کوي. غرض مې دا زما محترم ورونو د دې امت عمر کم دی، زمونږ عمرونه کم دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې تاسو امت چې ما ته الله تعالی دا زیر راکړه د خپل امت په باره کې چې تاسو راغلي رستو یې خو الله به مخکې کوي د قیامت په ورځ باندې. په دنیا کې موږ ټول نه رستو راغو، د قیامت په ورځ به ټول نه موږ مخکې والله دې په هغه کسانو کې موږ تاسو حساب کړي چې په دې امت کې خوش قسمته چې مخکې به جنت ته رواني. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو راغلي رستو یې خو الله تعالی به مخکې کوي، عمرونه لږ دي خو الله تعالی په دې لږ عمر او په لږ عبادت ډیر اجر درکوي. د مخکنو امتونو عمرونه زیاتو، په سونو کاله به عبادت کول، په سونو کلونه د الله بندګۍ نه کړې. خو زمونږ امت باندې الله سره رحم وکړ ناشنا چې یو نیکی هغه په لسو باندې بدلیږي، یو نیکی الله رب العالمین په لسو باندې بدل بعشر امثالها. او چې کله د انسان اخلاص زیاتو نو په وسو هم درله درکې بدله، او چې د دین هم زیاتو نه الله قرآن کریم کې فرمایي چې الله تعالی د دین هم زیاتې چاله چې وړ. ابو هريره رضی الله عنه به فرمایل د دې آیت په باره کې وی الله تعالی فرمایي والله یضاعف لمن یشاء،
الله د دینم زیاتې چاله چې غواړي په ډیرو چندونو باندې نو هغه به فرمایل ومن يقدر قدرا وې د دې بلا څوک اندازه ولګي چې الله تعالی وې چې زیاده په څومره چندو بدلوما نو بیا به هغه زمونږ د تبلیغ والا ملګرو سادهګانو په شان 50 کروڑ به نه ودرې ګوره چې یو کم 50 کروڑ نه دا کیلکولیټر وته نه لګي دا خبره غلطه ده د ثبوت نشته دی الله تعالی وې زیاده په ډیرو چندونو بدلوم تیمه بندو په یو دغه باندې مو ودرو چې دې زه پوری نه د دې اړو اندازه نه معلومه ابو هريره رضی الله عنه فرمایي چې الله تعالی به په څومره چند بدلی چې زمونږ څومره اخلاص ډیریږي پښتانه وي ګوړه پکې ورچ او شربت ډیر خوږيږي څومره چې زموږ استاد دنه دا زړه تقوا په دې ځای کې ده دلته غمینه و د الله دلته محبت دلته اخلاص عمل صرف د الله د رضا د پاره الله سبحانه وتعالى دغه عمل قبلې زما محترم ورو دا کومه چې معلومه دی کې الله رب العالمین فرمایي چې تاسو صدقات کوي کپټه کوي کخکارې کوي صدقه دوه قسمه جایز ده صحابه کرام رضی الله عنهم له کوستر ته ما قصه بیان کړ عثمان رضی الله عنه کار را پاسې دی الله نبی دا کوی ز اخلم وړه کې خو سریاکاری غرض نه چې خلکو ته ځان خودلو دې د پاره چې انسان یو اجر وګټي هغه دا کولای شي چې خلکو په مخ کې یو اعلان وکړي دا جایز ده او دې د پاره چې هغه پټ یو صدقه کې څوک خبر نشي دا جایز صدقه کې دوانه جایز دي خو په دې ښکارا صدقه کې به احتیاط دا کې چې بزړه کې دی ریا را نشي دلته دا زړه کنټرولي چې د عثمان په شان زړه دی رضی الله عنه او صحابه په شان زړه دی نه به انسان هغه کې به ریا ناراضي والحمدلله على ذلك صحابه کرام رضی الله عنهم یې ښکارا صدقه مراوړلې د دې منافق طریقه به وي دا و د نبی علیہ السلام زمانه کې دی به صرف اعتراضونه کول همیشه د پاره تاسو ګل منافق سره چې نعوذ بالله الله دې صفت نه وساتي دا بیکار ایدل الله د عمل توفیق نه ورکړي د ستناستي د دوربین لګولې په ما تنقید کوا پاغبل تنقید کوا پاغبل کوا پاغبل او په خپل هیڅ کار مکوا پښتانه ته پروت ولدار وای د خپل پروت ولدار دی خو بس خالی په خلکو ټکی کوا دی ته دې تکړه دی نو نبی علیہ السلام زمانه کې صحابه صدقه راوړلې نو چې کوم به مالدار صحابه هغه به خپل وس مطابق صدقه راوړله نبی علیہ السلام ته به ذکر راوړل چې ټول امت باغه خواله راتلو چې څوک به غریب وو کبه یتیم وو کبه کونډه رنډه وو نو به ډایرکټ د نبی علیہ السلام خواته ورتله اذا الله نبی ماته د تکلیف دی نو هغه سره ودا امانات پراتو نبی علیہ السلام به ول ورکول او د نبی علیہ السلام اخلاص هم ناشناو دا هغه سخاوت چې وته وای دی دومره ډیرو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به فرمایل وای کده احد غرم رسر زر زما سره راشي د احد غرم رسر زر دا زما سره جمعي په ما بلا درې ورځې نه تیریو دا ما ختم کړی نبی رسول الله به اشاره ولم نه دا بعضی سړی چې پر دې مال نشي لګولای سړی خپل مال لګي په دین کنه دا بعضی سړی دونه بدبخت ای ځکه کله دې مرګورو ته چې بل سړی ورل لکه پیسې ورکی دا ولګوا چرته په ضرورت پځې هغه به میثاری کړی ځان سره لکه دا پر دې مال دا ولګوا دا خو میثار و مرګ را روان دي په کار خدای چې خپل مال ولګي او ته په دې مال دې زړه نه کیږي هغه ته چې کوم دې بډې بیراوالي او غلې شوی وي د الله بندا رب سره بسکه هغه سره بس معاملې کوي نو غرض می دار زما محترم ورونو چې دا مال لګول ښکارا هم جایز دي پټم جایز نو کم صحابه چې غیبه مالدار او غیبه صدقې راوړي نبی علیہ السلام ښکارا بر روانو دا واخلې د الله نبی ځان سره جمع کوي او ورې کړی د مؤمنانو فقرا او مساکین مسافر برات لدی باندې ولګول او چې کوم دا غریب صحابي نو دا هغه بنور وسنه کېده نو یو موټه کجوري به را روانه کړې ځکه مدینه کې کجوري ډېرې باغونه به یا به چانه واخست را به وړلې نو یو صواع کجوري صواع اندازه چې دا لکه رسوز دی باندې لګه خبره کوم ان شاء الله تعالی صواع اندازه تقریبا یعنی 2 کیلو پاو باندې 2 یا زیات نه زیات 2.5 کیلو سو کوئی 2 کیلو 100 ګرام سو کوئی 2 کیلو 177 ګرام دا چې دا علماو دا دغه تاسو په دې کې ګورئ مختلف اقوال د دې وجه دا په دې باندې لکه کوم صواع اندسته لکه یو پیاله یو پیمانه ده لکه دی وخت چې ته د پي ولانه پي اخلي هغه یو پیمانه تیار کړل نو دې پیمانه کې چې غنم واچي دا یو شان وزن خيږي دا پیمانه ډکول دي نو هغه چې ته وتلی او طلبانه کې دا یو شان خيږي او که په دې پیمانه کې تا کجوري واچولې دا وزن به بل شان جوړيږي او که په دې پیمانه کې ته وربشي واچي او بل شان جوړيږي که په دې پیمانه کې اوس کې واچي دا به بل شان وزن جوړيږي دا د دې د وجه نه دا اقوال مختلف راځي نو دا یو صواع به یو صحابي کجوري او لپاره روانه کړی چې دا الله نبی دا واخله نور خو ما وسنه کی نو منافقانو بس کول منافقانو به ویل چې دا ډیر مال لاړو
بل دی ریاکار ته دی خیال د ځان خې لګیا دی مال را روان کړی ریاکار نو چا کوم مالدار صحابي په هغه بسې خبرې کولې هغه ته به ریاکار ویل او چا کوم غریبانانو او غلق مال به را روان کړی او یو موټه کجوري به راوړلې ناغي ته به سویلې وې دا وګوره دا وس الله تعالی وې د په دې او سوع باندې سکي دا لکه یو کیلو کجوري دی را روانې کړی دي سکي دا الله په نوم باندې ورکوم نو چې غریب په هغه پورې به خندلې چې دا اسپک به وتاو کته صدقې ته چې یو لپه کجوري دی را روانې کړی او چې کوم مالدار صحابي په هغه پورې به خندلې خدای په خپل نه خوځیده د زینه په خپل به هیڅ نه کول او دا خبره یاد کړئ دین موږ تاسو له یریده په کار دي کوم انسان چې په چا باندې تنقیدونه کول یو انسان یو نیک عمل کوي ته خنداګانې کوي وغیره ډرامه جوړي دل به الله توفیق نه ورکړي لویه سزا دا ده چې تا ته الله دینی سزا درکړي که تا ته د بدن بیماری ولګي د دې ته مخه پکېږه که تا ته تاوان په مال کې ورسېد دې ته مخه پکېږه خو چې کله درله الله دینی سزا درکړو په دین کې نه استعمالولې نو ویریږه چې الله تعالی به مې په قیامت کې په بدبختو کې راپاسي او دا سزا الله هغه چاله ورکوي چې په دې دیندارو باندې او هغه خلک چې هغه دین سره محبت دی په باندې تنقیدونه کوي نو دل الله به دا سزا ورکوي په خپل په دین کې نه استعمالي ودغه تنقید ته بناست دغه ته بناسي چې پر دو خلکو بس خبرې کوي والعیاذ بالله نو غرض مې دا د صحابه کرامو مالدار او فقرا ټول به صدقې کولې ځکه دا صدقه دا د مؤمن صفت ده دا شعبه من شعب الايمان دا د ایمان یو شعبه ده په دغه صدقاتو کې یو صدقه چې وسی ټول مسلمانان به کوي د وړوکي اختر په ورځ هغه ته صدقه الفطر وایي الحمدلله د رمضان په خطبو کې دا نور خبرې تاسو ټولې واورېدلې او د اخري عشرې فضایل چې د دې د اخري شپې څومره قیمتي دي او اخري یو څو غنټې موږ سره پاتې شول لکه یو قدرمن میلمه چې راغلی او د چا نه رخصتېدو والی دغه شان د رمضان موږ سره اخري لمحات پاتې دي الله رب العالمین نه به دا دعا کوو چې یا الله که اوسه پورې موږ نه کومه کوتاهي شوي دا راته معاف کا او دې نه بعد چې دا کم ټایم پاتې دی چې دا ټول د الله په بندګۍ کې تیر شي چې په فضول خبرو کې تیر نه شي چې الله رب العالمین پې زموږ بخښنه او مغفرت وکړي ځکه دا لس شپې دې باندې الله تعالی قسم کړی دی امام ابن القیم رحمه الله زاد المعاد کې فرمایي وإذا وليال عشر په سورة فجر کې والفجر وليال عشر الله د سار په ټیم قسم کوي د فجر د مونځ په ټیم او بل دا لس شپو باندې د دینه مراد وي د رمضان اخري شپې دي په دې باندې الله تعالی قسم کړی او الله تعالی چې په یو څه قسم کوي دا د هغې د عظمت د وجې نه چې دا د الله په نسبت باندې ډېر قیمتي لمحات دي د رمضان دا شپې ډېرې قیمتي دي نو په دې کې قیام په دې کې الله ته ودرېدل رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې کې خوب نه کولو په ټول کال کې د الله د نبی دا معمول نه و چې ټوله شپه ویښ پاتې شوی خوب به هم کو تهجد به هم کول قیام الليل خو په رمضان اخري شپو کې به خوب وي پرېښود مکمل اذا دخل العشر الاواخر کله به چې عشر اواخر داخل شو د رمضان نو نبی علیه الصلاة والسلام چې احیا الليل ټوله شپه به یې رونوله د الله په عبادت وایقظ اهله او خپل کور والا به مرا پاسول بیبیانې به مرا پاسول چې پاسېږي خوب مه کوئ عبادت وکئ د الله بندګۍ نه وکړئ ځکه دې شپو کې به یوه شپه لیلة القدر چې هغه راته رانصیب شي او بل دا هره شپه قیمتي ده هغه لیلة القدر خو پکې جدا ده چې ته یو شپه عبادت وکړي او هغه یو شپه عبادت الله رب العالمین ستا عمل نامه کې ولیکي ما خو راته ویلې زموږ د امت عمر کم دی که نه نو الله را دا چانسونه راکړي دا اجر هم په دې ډېرېږي د نورو امتونو چې د یو شپې عبادت عمل نامه کې ولیکلی شي 4 کاله سبحان الله 4 کاله تقریبا اندازتن جوړېږي چې زر میاشتې ته مسلسل هره شپه راپاسې او الله رب العالمین ته قیام وکړي دا ګرانه ده که اسانه ده ګران کار دی یو میاشت مسلسل نشي راپاسېدلی چې ټوله شپه الله ته ودرېږي او دا زر میاشتې زموږ ستاسو په عمل نامه کې ولیکلی شي لیلة القدر خیر من 1000 شهر د زرو میاشتو عبادت نه دا یو شپه عبادت غوره ده دا د الله رب العالمین په نیز باندې مؤمن بنده دپاره دا عمل ولیکلی شي دا هغه قیمتي لمحات دي او بېګاله بیا د دې آخري طاق شپه ده او دا لیلة القدر نبی علیه السلام فرمایي دا په دې آخري 10 شپو کې لټوئ خو زیات امید وایي په طاق شپو کې دی نبی علیه السلام فرمایي تحروا لیلة القدر د دې به تلاش کوئ په دې 10 شپو کې به د دې تلاش کوئ خو زیات امید په طاق شپو کې دی او بېګانۍ بیا طاق شپه ده او دغه رنګه په حرمینو کې بېګاله چې کوم آخري دعا ده لویه هغه کېږي او دغه رنګه ټول مسلمانان الله رب العالمین ته دا نن جمعه آخري جمعه ده
الله رب العالمین ته دا دعاګانې کوي چې الله زموږ د اعمال قبول کړي. دا اخري لمحات ډېر قیمتي چې دا زموږ نه ضایع نشي په فضول کارونو کې. ځکه ډېره لکان د تنقید په تور دا خبره نه کومه، صرف د یو تنبیه په تور، خبرداری په تور. په دې شپو کې به ګرځي په جوړو پسې، په پیزار پسې، په چپلو پسې، په سپلو پسې، ټوله شپه به دې ضایع کړي په دې جنګیرپوره، په دې قیصه خانه او په دې بازارونو کې. هلکه څه کې پیزار اخلم، د الله بنده پیزار په تندر وله یو شی راوچت کا، به په خپو کې د عبادت وکړه. دا کمې خپې چې دې په دې بازار کې ستړې کړې، دا به دې الله رب العالمین لپاره په قیام کې ستړې کړی. امام بخاري باب لګولی دی په دې باندې چې بابو قیام لیلة القدر من الایمان. قیام د لیلة القدر په شپو کې الله ته ودرېدل په آخري عشره کې، او چې تا ته لیلة القدر نصیب شي، دا د مؤمن صفت دی. که زه ځان ته مؤمن ویم او ته ځان ته مؤمن وی، نو د مؤمن صفت دا دی چې دی به په دې شپو کې دا وختونه نه ضایع کوي، دی به الله ته ودرېږي، دی به دا خپلې خپې په مونځ ستړې کوي، په قرآن اورېدو او په ویلو به ستړې کوي، نه دا چې په بازار کې به ستړې کوي، نه دا چې په چوکونو کې به ستړې کوي. او دې که چېرته دلته مونځ لږ باندې اوږد شي، دلته به دی تنګي. که لږ باندې قرآن اوږد شي په یو رکعت کې، دی به تنګي دلته. او که بیا په بازار کې دی په ګنټو ګنټو ولاړي، دی به په ټایم باندې نه پوهېږي او نه ګړۍ ته ګوري، نه په ده خارخ لګېږي. ښه مزېدار ولاړي به د اسخا دوړي پې د بازار را رواني، اسخا د نالۍ دا بوی پې را رواني، هلته نه تنګېږي. د ګونګټ خوی زموږ جوړ شوی دی، او په مسجد کې به په صفا ماحول کې ناست دي، او دلته به دی تنګېږي. د ملایکو په ماحول کې به دی تنګېږي. عجیبه خبره ده. نو غرض دا دی زما محترم ورونو، د عباداتو سره خپل ځان عادت کول. او د صدقة الفطر د مسلې نه مخکې راته یو تنبیهي خبره وکړم چې بیا مې ذهن نه ونه وځي. هغه دا ده چې موږ به په دې څنګه پوهېږو چې زموږ دا روژې قبولې شوې. دا خو د الله نه غواړو چې الله قبولې کړي. دا عبادات، دا تلاوتونه، دا دعاګانې، دا صدقې، د شپې قیامونه، دا هم قبول کړي الله. خو د دې علماو هغه اسباب یا آثار چې ورته وایي، څه آثارونه به تا ته پته لګي چې زما دا عمل قبول شوی دی. نو د عمل د قبولیت اثر وی دا دی چې کله ته یو عمل وکې او د هغې نه بعد ته د هغه عمل د وجې نه په تا کې نور نیک خویونه راشي، دا تا بلې نیکۍ ته راکاږي، وایي دی بلې نیکۍ ته راکاږي. ځکه هره نیکۍ کې دا اثر دی چې یو نیک عمل کې هغه تا بلې نیکۍ ته وردننه کوي. مثلا دا روژه ده که چې موږ صرف دومره وکړو چې دا روژه شوه. ستاسو خیالي که ټول کال سړی قرآن نه راخلي نو روژه کې صحیح دې روژې ته دی بلې نیکۍ ته راکړي چې قرآن دې راواخست. چې قرآن ووایې نو بیا به ذکر کوې، هغې دې بلې نیکۍ ته راکاږي. نو بیا کوشش کوې چې صدقه وکړم، نو بیا ته کوشش کوې چې شپې قیام وکړم. دا یو نیکي دې بلې ته او دا بله دې بلې ته متوجه کوي. د رمضان نه بعد به که موږ او تاسو هم دقه شان ته قرآن تلاوت کولو، زموږ ستاسو هم دغه شان په نیکیو کې دلچسپي وه، د ګناه نه هم کرکه وه، نو د دې دلیل به دا چې ستا روژه قبوله شوې ده. او که نه او څنګه د اختر اوله ورځ شوه نو چې دلته په سهار مونځ کې 10 صفونه، نو د اختر په ورځ باندې دویم صف نیم ډکي او نیم هغه خالي وي، او صرف اولني صف کې خلک ولاړ وي. نو د دې معنا دا شوه الله مکه الله مکه، الله دې دا ونه کړي موږ سره چې هغه روژې په تا باندې هېڅ اثر نه دی کړی. ځان نه به د روژې او د رمضان مسلمان نه جوړی، رمضاني مسلمان به ځان نه جوړی، بلکې د ځان نه هغه مسلمان جوړ کړه چې قرآني مسلمان دی، نه رمضاني مسلمان. صرف په رمضان کې مسلمان وي، رمضان کې د ښه کارونه کول، او بیا چې رمضان تیر شو بس خبره ختمه شوله. نه، قرآن کریم کې الله رب العالمین د داسې خلکو بدي بیانه کړې ده چې انسان راولګي لږ عمل وکړي نور بې ځان بند کړي، بس ته ما ډېر عمل کړی دی، نور اعمالو ته حاجت نشته دی. د دې وجې نه زما محترم ورونو، یو خو موږ تاسو د رمضان د اثرات الله نه د اخري بیګاله بل بیګاله د اخري اوقاتو کې دا دعاګانې وغواړئ، افطارۍ کې او دغه رنګه پېشمني ټایم کې چې الله دا کم اثرات دي زما په دې زړه کې د عباداتو د نیکو کومه جذبه ده، دا په ما برقراره وساته. دا دعا لازمي ده، دا دعا ډېره زیاته ضروري ده. بله دعا دا ضروري وکئ په دې ورځو کې چې هغه هره شپه اواز کېده په دې رمضان کې چې الله رب العالمین د اور د جهنم نه بندگان آزادوي. او دا دعا اخره کې مونږ ډېره وکړو چې یا الله هغه بندګانو کې مونږ حساب کړو. ولله عتقاء من النار، چې الله په دې کسانو کې مونږ تاسو حساب کړي.
او دا دعا ډیره وایي چې اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم یا الله اعتق رقابنا، آزاد که زمونږ سټونه من النار، د اور د جهنم. دا دعا ډیره وایي او دا هره شپه په قیام کې او دغه رنګه هره شپه په دعا کې په دې حرمین شریفین کې دا دعا خامخا غواړي. دا ټول خلکو سره چغې ویجاړې لګي ځکه عرب دي پوهېږي په دې الفاظو باندې چې اللهم اعتق رقابنا من النار، چې امام دا ټکې ووایي او چغې شي په دې جوماتونو کې ټول خلک دا امین وایي په هغې باندې چې یا الله زموږ دا سټونه د اور د جهنم نه آزاد. ځکه مونږ خو د دنیا د دې معمولي ګرمۍ والله د ټینګې نه یو، معمولي ګرمۍ د ټینګې نه یو، مونږ ته خپل ځان معلوم دی. مونږ معمولي د یو ورځې د تندې د برداشت نه یو او 50,000 سال ورځ را روانه ده قیامت. والله په دې ژبه ویلې اسان دي او ډېره سخته مرحله ده. په دغه ورځ به مونږ څه کوو دغه تندې سره، په دغه ورځ به مونږ دغه ګرمۍ سره څه کوو، دغه تکلیف سره به څه کوو. د دې دپاره مونږ دعا وغواړو چې یا الله دا کمې تندې، کمې لوږې، کم تکلیفونه په دې رمضان کې برداشت کړه او دا کم قیامونه مو کړو، دا خپې م ستړې شوې، د دې په بدل کې یا الله هلته د قیامت په ورځ هغه ودرېدل مونږ ته آسان کا او په هغه ورځ مونږ د هغې د تندې نه او د هغه تکلیفونو او د هغه د ګرمۍ نه بچ کړه یا الله. نو ما د صدقاتو خبره کوله. په صدقاتو کې یوه غټه صدقه صدقة الفطر، پښتانه ورته سرسایه وایي، سارم په دې باندې ما لږه خبره وکړله. هغه دا ده سنت طریقه د دې دا ده چې دا به د اختر په ورځ باندې د مانځه نه مخکې ادا کړي، ځکه هر عمل په خپل وخت کې قبلېږي، د وخت نه وروسته هغه اجر نه وي. لکه څنګه چې د غټ اختر په ورځ قرباني د مونځ نه مخکې ده که وروسته ده؟ مونځ به کې عین پس به قرباني کې. نبي علیه السلام وکتل یو کس سیرلی حلال کړی دی، نبی علیہ السلام فرمایل او اختر مونځ لا نه دی شوی د غټ اختر په ورځ باندې. نبی علیہ السلام فرمایل دا چې هر چا ذبح کړی دی عامه ونډۍ وکړله، عامه صدقه شوه، خو ګوره قرباني نه ده، دا سړی و بله قرباني کوي. اعلان یې وکړ ولې چې د خپل ټیم نه په خلاف ټیم کې وکړ. دغه شان صدقة الفطر ده، دا د وړوکي اختر د مونځ نه مخکې ده او د وړوکي اختر په ورځ به یې ورکې. هغه فقرا، مساکین، محتاجه خلک، کونډه رنډه یتیمانان چې بالکل حاجتمند دي هغې ته به دا ورسې. او بله مسله هغه دا یاده کړه چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې ګوره پیسې وي. پیسې څه معنی؟ درهم چې ورته وي او دینار ورته وي. دا د هغه زمانې درهم دینار و دې زمانې نه دي. درهم به په دغه کې په چاندۍ کې دا د چاندۍ سکې وي او دینار چې و دا د سرو زرو سکې وي د هغه زمانې. په هغه زمانه کې دا و، خو نبي علیه السلام او صحابو نه دا نه دي ثابت. که چا دلیل پیدا کړو مونږ ته دې خیر دی راوړي، مونږ خو ضد نه کوو الحمدلله چې نبي علیه السلام دا اعلان کړی یا صحابو درهم او دینار ورکړي چاله. د دې وجې نه په صحیح حدیث چې عمل کوي جنس ورکوي. جنس په حدیثو کې راغلی دي، دا وربشې راغلی دي، پنیر راغلی دي، دغه رنګه دا اوړه راغلی دي، غنم چې ورته وایي، دغه رنګ په حدیثو کې وسکي راغلی دي، کجوري راغلی دي، دا سړی ورکولی شي. بل حدیث کې راځي د ابو سعید خدري رضی الله عنه طعام لفظ راغلی. طعام معنی په کومه علاقه کې چې کوم طعام انسانانو ته ډېر ضرورت دی. اوس مثلا دی وخت کې موږ د یو غریب کور ته کجوري ورولېږو نو پیسو کې په کجورو باندې مثال یا ورته اوس کې ورولېږو، هغه غریب بیګاله دغه ته حیران دی، 2 ورځو کې دغه تروړه وړه لګېږي ځکه چې کور یې ګڼ دی، وسې کېږي نه. نو د لپاره په کار ده چې موږ داسې څیز ورولېږو وړه چې هغې باندې د کار وشي، چې کم از کم یو 2 میاشتې 3 میاشتې خو بېغمه یې د دې څیز نه کنه. داسې طریقه باندې نو جنس ورکول دا په کار. او یو صاع نبي علیه السلام یاد کړ، یو صاع چې دی دا وختي راته ما ویل دا یو مقدار دی، یو پیمانه ده، تقریبا زیات نه زیات 2.5 کیلو جوړېږي. نو دغه اندازه او بعض علما هغه 2 کیلو 100 ګرام اندازه لګوي د دې وړو مطابق. خو دغه 2.5 داسې ده چې بس بیخي د شک شبې نه بار خبره ده، اخري اندازه چې کومه ده کني 2 کیلو 100 ګرام یا 2 کیلو 177 ګرام دا اندازه برابر دی. یو کال موږ د بار دی چې صاحب سره د عظیم جی صاحب سره خپل ما غوړه دغه کړی پیمانه یو مولوی صاحب سره و د مدینې نه راوړی وای که موږ وکتل همدغه اندازه جوړېده 100 ګرامونه برابر جوړېدل. خو دا 2.5 کیلو بعض علماو ذکر کړی نه دا بیخي دغه شک شبې نه بار خبره ده. دا فی کس د خپل کور د طرف نه دا ادا کول پکار. هم بل خبره دا ده چې نبی علیہ السلام دې ته سوی طعمه للمساکین ورته ویل چې دا طعمه للمساکین دی، مسکینانو د پاره دا خوراک دی. نبی اسلام خوراک ټکې ویل او مسکینان دا دوه خبرې یاد کړئ، خوراک طعام به ورکې او بل مسکین له به ورکې. زه دا وایم
یو مولوی صاحب دی وسی کیږي مثلا زیم الحمدلله ځان ورته ما ته سجت نشته چې سرسایه واخلم که زه غواړم هم ګناهګار یم چې غواړم ولې ما ته ځان معلوم دی الحمدلله جت مې ورته نشته نو که کوم عالم داسې یو مولوي صاحب چې هغه ته ښه پته ده چې ګوره زما وس کېږي او دی بیا هم په منبر خلکو ته چې خلکو سرسایه به راوړی خو ګوره مال بیا راوړی او دې بعضې مولیانو د خپلو مقتدیانو نومونه په رجسټر کې لیکلي او دی هم لیکلي خلکو نه تپوس کوي د په کور کې څو کسان دي نو چې ولا لږه راوړي ورته وایي دي 3 کسانو کمه ده باقاعده ورته پته وي د دې نه ځان خبر کړی چې دومره کسان دا ګناه ده که ستا وس کېږي مولوي صاحب بې ګناه ده مې اخله هم که یو عالم یو مولوي صاحب داسې دی چې وس یې نه کېږي مسکین دی دا د مسکین دا تعریف په هغه صادق راځي د مسکین په تعریف کې دا داخل دی ټیک ده صحیح ده بیا دا مولوي صاحب هم محتاج دی ورې کوي ولا امام دی یو مولوي صاحب دی یو قاري صاحب دی ورې کوي ولا دغه رنګه نور کونډې رنډې دي دام ته کولی شي چې دا خپله فطرانه یو کور ته ولېږي د مسکینانو او دام کولی شي چې نیمه کې نیمه یو مسکین کره نیمه بل مسکین که ډېره جوړېږي او ستا کور ګڼي او فطرانه ډېره نو په 2 کسانو هم تقسیمولی شي خو ښه دا ده چې ستا په رشته دارو کې کوم نږدې رشته دار دي محتاج دي او دغه رنګه هغه ګاونډیان چې تا ته نږدې دي ځکه د دې حق زیات دی رشته دار باندې صدقه دي کې 2 اجرونه دي یو د صدقې بل د خپلولۍ او صله رحمۍ او د ګاونډي خو هم در سره حق لګېدلی دی نو دی وجه نه اولې دا خلک محتاج دی او دی حقدار دی دی له دا ورکول پکار دی هغه احادیث اوس هغه بلې خبرې له راځم چې عبدالله بن عمر رضی الله عنهما بارکې راځي چې هغه به صدقة الفطر د اختر د مونځ نه یو ورځ 2 مخکې وښکله بعضې صحابو یو 2 ورځې 3 ورځې مخکې مو ښکلی ده دا مسله څنګه ده نو دې کې خپله چې موږ د بعضې علماو سره دغه شو هغه حدیثو ته مو وکتل او د علماو سره په دې کې بحث وکړلو او تپوسونه هم ترې وکړه نو الحمدلله دا مسله واضحه شوې چې کومو صحابو به دا ورځ 2 مخکې کومه سرسایه وښکله هغه مسکین له نه ده ورکړې هغه به هغه ذمه دار کس له ورکوله صحابو زمانه کې داسې وه چې نبي علیه السلام به د هر علاقې خپل یو عامل هغه مقرر کړی لکه دې وخت کې درته پښتو کې ویم دا زموږ دې وخت کې دا زکات چیرمین چې هغه څه یو علاقې هلکه ته د دې علاقې د زکات چیرمین یې غریبانان نمونه لیکه او هغوی ته به مال او حق ورسوه نبي علیه السلام زمانه کې به داسې د یو کلي یو علاقې او محلې مشر نو دا صدقة الفطر به هغه سره جمع کېده هغه به راغونډه کړه نو بیا به د وړوکي اختر په ورځ هغه ورسوله مسکین ته به د وړوکي اختر په ورځ رسېد البته ته داسې کس سره جمع کولی شي چې تا ته دا یقین دی چې دا سړی به د اختر په ورځ د مانځه نه مخکې ورسوي ذمه دار سړی دی او دغه رنګه هغه په خپل هم دا ذمه داري اخیستې چې دا ترتیب زه کولی شم ما سره ملګري دي کسان دي دا موږ رسو موږ سره لیست دی د غریبانانو د مساکینو هغې ته رسو نو ټیک د هغه سړي ته بیا حواله کولی شي ورځ 2 مخکې خو مسکین ته به دا حواله کېږي د وړوکي اختر په ورځ باندې د مانځه نه مخکې چې دی مونځ له ځي او دی خوشحالی دی دعا وکړي او دې نه علاوه هم هسې هم داسې مسکینانو محتاجو خلق باندې صدقات پکار ځکه نبي علیه السلام فرمایي انما ترزقون بضعفائکم وفقرائکم نبی علیه السلام فرمایي تاسو له چې کوم رزق درکول کېږي او ستاسو رزق کې برکت راځي دا د دې کمزورو خلکو او دا د دې فقراو په وجه راځي چې کمزورو غریبانانو سره چا مدد کوو الله رب العالمین د ده په رزق کې برکات اچوي زما محترمونو او دا صدقة الفطر هغه ماشوم که په دغه ورځ د وړوکي اختر پیدا شي یا په دغه شپه د هغه د طرف نه به ادا کېږي په ټولو طرف نه به ادا کېږي که کور شریک دی اگر چې د زامنو بیل بیل کاروبارونه دي خو پلار سره ټول شریک اوسېږي صرف پلار راولګي نو ټولو طرف نه ادا کړه هم ادا شوله او که هر یو کس وایي چې زه ځان له ځان له فطرانه ادا کوم هم ټیک ده دا جایز ده که د کور یو سربراه وایي چې هلکه زه یې ټولو طرف نه ادا کوم بس ما ورکړله هم ټیک ده دا صحیح ده ځکه شریک کور دی پلار یې سربراه دی دی مسؤول دی دی مشر دی د زامنو د انګیندو د خپلو چې کوم دی د نواسو ټولو حساب وکړي او فطرانه ادا کړي هم صحیح او که داسې کوي چې هر یو ورور وایي چې یاره زه خپله فطرانه جدا جدا ادا کومه یا چا سره خبره کړي کوم مسکین سره زه به تاله درکمه نو ټیک ده هغه له دې خپله فطرانه ورورسوي دا ټولې طریقې الحمدلله جایز دي بل آخري خبره هغه زه دا کوم زما محترم ورونو چې دا د اختر مونځ په کال کې یو د وړوکي اختر مونځ دی یو د غټ اختر مونځ دی موږ به په هر عمل کې د چا طریقې ته ګورو د خپل نبي علیه السلام ولې چې دین موږ ته پوره شوی دی او نبی علیه السلام به پوره عمل کړی دی او امت ته پوره دین را رسولی دی هغه خوږ نبی صلی الله علیه وسلم خپل عظیم جومات چې مسجد نبوي دی یو مبارک ځمکه ده خو هغه مسجد نبوي پرېښی د اختر په ورځ بار وتلی ډاګې ته مونځ یې بار کړی دی
دیو جن زما محترمونو دا مسله یاد کړئ دا په کال کې یو منځ راشي وغم ته چې دی په جمعات استورنه نوځي زرد محلي په جمعات په سوړه باندې نه نوځي زه پتا تنقید نکوم زه پتا باندې زړه در باندې سیزم زه پتا باندې زړه سیزم چې ته په سنت عملو کې مسلمان اورا او مسلمان خوري ځکه نبی علیہ السلام زنانه تم حکم کړي زنانه هم د اختر مانځلې دا خبره چې موږ وکړو خلک کنځلي شروع کړي کوم علما چې دا مسله کې چرته کلیپ چا شیر کړی کنه چې زنانه هم د اختر مانځلې لاندې ورته کمنټو کې خلکو سړي کړي کنځلي ته خپل خزم بوزه کنه د اختر مانځل او ته خپل لورم بوزه الحمدلله زی کنه ستاسو خزبه زه د تنقید په تور نه یم په بازارونو کې سوداګانی کوي لګیا دي کوي دا ټول بازارونه ډک دي چا خزي او الحمدلله د لیدیسو زنانه خپ پرده کې زی او جدا زی جوړي او د سړو جدا لاره او د زنانو جدا لاره والله ته سجده ولګي او 2 رکعات کوي د الله عبادت کوي او دا زمون طریقه نه ده چې موږ د ځان نه جوړه کړه دا نبی علیہ السلام زنانه او تباقیده حکم وکاو په مدینه کې چې بهر اوزي د اختر منځله او یو مشره زنانه وا د بخاری حدیث دی د صحیح مسلم روایت دی د سنن ترمذی روایت دی د ابو داود روایت دی د ابن ماجه روایت دی د نسائی روایت دی مشکات کې حدیث شته مسند احمد کې شته دی چې دا حدیث کم کتابونه روچته پای کې دا حدیث شته عتیه رضی الله عنها مشره زنانه وا اکثر بچ کوم زنانه وفات شو دی به غسل ورکو د مدینه زنانه نبی علیہ السلام لور له غسل ورکړي زینب رضی الله عنها له موږ غسل ورکو د نبی علیہ السلام لور وفات شو او نبی علیہ السلام به موږ ته طریقه خودله او موږ به په هغه طریقه د غي لور ته غسل ورکو داسې زنانه د تکړه خزوا مشره نبی علیہ السلام به دې ته باقاعده حکم کو اے عتیه ته د مدینه په دې زنانه وګرځه او اعلان ورته ورته وایي چې ټول زنانه به د اختر منځله زی مشران خزی بمزی او د ځوانانی بمزی او پردهداری جنکی دا بټولی زی چې مطلب چې پیغله شی او پرده پاغي فرض او لازم اوس خو الله دې رحم وکي پیغلی جنکی دی او پرده مرده نه پیژني پرده په مسلمان باندې فرض ده الله عبادت لزی ګوره د اختر منځ لزی الله ته سجده لګیم په پرده کې وزي او دا بازار ته روانه ده او بل ځای ته روانه ده په بي پرده روانه نه د مسلمان زنانه دا طریقه نه دا په خپل خوخه ژوند نه تیری وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم الله فرمایي چې کله الله او رسول فیصله وکړه او د الله او رسول خبره راغه به د مؤمن نارینه او زنانه لپاره نه دی جایز چې خپل خوخه او اختیار وچلي چې دا پرده خود زړه یو پرده دا چلونه مخای الله او رسول پرده د ظاهر بدني زړه اسیم په پرده کې د دنه پروت دی پرده وي د زړه یو پرده خو دغه نه پرده د دقه بدني جاستا ظاهر بدن دی چلونه بنخي الله او رسول ته نو نبی علیہ السلام بزنانو ته حکم کو چې په پرده کې زئی او د اختر منځو کې یو زنانه راغه عرض کوي اے د الله نبی کپه مونږ کې یو زنانه ده او هغه سره خپل برقه نشته پړونه نشته چې په ځان راواچي او اختر منځله لاړ شي ګوره دې حدیث ته وګوره دا د بخاری حدیث دی صحیح بخاری چې هر مولا مخې ته غوړولې وي زه په دې مولا شوم چې بخاری مې ویلې څنګه مولا شوی حدیث نه مانی مولا شوی دا په حدیث بخاری کې راځي اې دا الله نبی وممکن غربت زمانہ وکنه غریبانو صاحب یو زنانه به په کور کې به د دوه زنانو سره پړونه رسیږي د بلی بنئ نو دا زنانه آیا د اختر د موز نه پاتې کېدې نبی رسول الله فرمایل د گاونډي زنانه نه دي د لکسات د پاره یو صادر راواخلي او پړونه هغه دې پزان راواچي موز دې پکې وکي چې کور تراغه بیرته دی ورولې زین دې به مسره کولاوش نبی رسول الله دومره پورې وای چې بل زنانه نه برقه او صادر راواخله خو پکې لاړه او دا لاسکه بل حدیث واوره او دا امام بخاری بار بار راوړي کتاب الحیض کې راوړي دي او دا غرنګ په عیدانو کې راوړي او په نور ځینو کې بار بار راوړي هغه دا حدیث دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي هغه زنانه چې ماهواري بیماری راغله ده هغه ته مونږ جایز ده که ناجایز ده مونږ ناجایز ده مونږ خورته معاف ده نبی رسول الله فرمایي دا هم د اختر منځله ځینو دا خو مونږ نه کوي څنګه به نبی رسول الله فرمایي دا به یو طرف ته ناستي دومره پورې حکم راغلی دی او ته دې مسلې سره غپ لګې مونږ خو سره غپ نشو لګولای والله که زه دې حدیث جواب قیامت کې کولای شم ما نه ک الله ته پوښتنه دا مسله دی ولې نه کوله زبر دې څه جواب کوم مال خو جواب ناراضي مولوی صاحب طالب درځي ټیک دا طالب څه چل درځي الله رب العالمین ته څه خبره وکي زه خو ورته نشم کولای چې نبی رسول الله دومره پورې وایي چې هغه زنانه چې مونږ ورته معاف دي دا دې ملاړه شي شاته دي کینی مونږ دې نه کوي خو په دې دعا کې دې شریک شي دا اختر پوره چې کوم دعا کیږي او کوم ذکر کیږي او تکبیرات ویل کیږي دا دی وای او یو طرف ته دی ناست تمره پورې حکم راغله نو غرض می دا دی مونږ الحمدلله هر کال د
وزیر باغ ته وځو او الحمدلله په دغه سنت باندې عمل کو او دا معروف عیدګاه ده او د الله فضل له کال په کال تعداد یې سیوا کیږي الحمدلله او هر کال چې موږ کوم انتظامات کوو هغه کمیږي راته او دا د خلکو موږ په دې خوشحالي چې الحمدلله دا خلک په سنت طریقه پوهیږي او عمل هم کوي د الله فضل ځکه هر چا سره دا غمي چې وای یو د اختر مونږ دی او هغه نبی رسول الله بار کړي سب کوم چې په جمعات کې کوم چې په یو دا یو ورځ په کال کې د وړو کې اختر راځي یو د غټ اختر او په هغه ورځ هم زه دا سنت نشم ادا کولی نو غرض دا دی چې یو عمل کوي په پوره سنت طریقې وکړي او نبی علیہ السلام د اختر په ورځ دغه نمخ کې چې د مونږ نمخ کې د خطبه او بیانونه نه دي کړي دا بعضی خلک به په جمعات کې به منبر ناس او تقریر کوي تقریر نشته د اختر په ورځ باندې او د اختر په ورځ نبی علیہ السلام منبر نه دی استعمال کړی ګوره عیدګاه ته منبر نه وړي دا ناروا ده نو په منبرونو ناست او تقریرونه کول دام یو د دې زمانه یو هغه عادت دی چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه ثابت نه دی نو غرض دا دی او بل د نبی علیہ السلام د اختر په ورځ د اختر د مزنه مخ کې نفل نه دی کړی په دې مسله ځان پکې خو چې تاسو په جمعات کې مونږ کې بغیر د عذر نه یو خو به عذري د کله عثمان رضی الله عنه زمانه کې بارانو بار زمکه ټوله ډندونه خټې وي نو بس په جمعات کې د اختر مونږ کو به خو عذري چې باراني بس به ټیک دی جمعات کې وک عذر دی خو چې جمعات کې ته مونږ کې د اختر پر یو مشکل وتا سردار راځي چې نبی علیہ السلام فرمایي چې مسجد ته نه نوتی نو هغه پوری مکه نشو پوری 2 رکعات نه کړي نو د اختر د مونږ مکه 2 رکعات نشته او ته جمعه ته راځي به 2 رکعات کې دغه بل سنت خلاف کې واقع کېږي لګي ځکه علي رضی الله عنه یو کس ولید عیدګاه کې چې اختر موږ لراغه او په عیدګاه کې په مانځه ودرېد د مانځه نه مخکې هغه تر کینه لکه مونږ نه مکه وکینه دی وخت موږ نه راغله ناغه ورته سوې دا باندې سړی د ځان نه سي دغه جوړ کړي علم وسرینه او بحث وکړي وی ولا الله مال په موږ باندې عذاب راکړي سوري موږ ولې بد کار دي لکه اوس موږ ته بعضي خلک دا خیرات بد شي دي دا ذکر بد شي دي چې تاسو وای دا هو پکې نشته موږ دا بد شي نه دی خدا ته چې کوم کې دا طریقه د نبی له سلام نه ده ثابته نو علي رضی الله عنه ورته وی صاحبہ په مونږ الله عذاب نه ورکړي چاله خود ته د پیغمبر د سنتو خلاف کې د دې سنتو په مخالفت به عذاب درکړي دا مونږ نبی علیہ السلام نه دی کړی چې تی کې طالب الله عذاب درکړي ځکه دا د نبی علیہ السلام خلاف کېته لکه اوس د جمعې مونږ 2 رکعات دي او مونږ 3 رکعات کو دا جایز ده ته خو به چې خیر دی کو سجدي سی واشه او دغه د روزه په ختمېدو ته پرې چې نن 3 رکعات وکړو اخیری جمعه د رمضان ودرې کچې 2 رکعات هم پکې سی واشه او سجدي او رکوګانی نو دا خو الله موږ له بدی اجر نه راکړي موږ له خو به اجر د نبی رسول الله په طریقه راکړي یاد ساته دا ذهن دې جوړ کا په دین کې ځان او خيار کا سم چې په دنیا کې او خيار دې چې په دین کې ځان او خيار کا موږ به هغه طریقه کو چې کومه طریقه زموږ د خوږ نبی صلی الله علیه وسلم ثابت ده نو دا عیدګاه ته تلل دا مې سنت طریقه ده نو دی وجنه ټول مسلمانان ته دا درخواست ده چې اختر چې هر کله شه اب تاسو ته خپل اطلاع کیږي ان شاء الله نو د زنانو د پاره منتظام وي د سړو د پاره منتظام وي نو د اختر د منشد په عیدګاه کې کول پکار دي الله رب العالمین دې موږ له سنت طریقو د عمل کولو توفیق راکړي اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى دا یو ملګری وایي چې یو خینه مې دا طلاق شوی دا ایزه اغه له سرسایه ورکول شم کنه غریبه ده بالکل ورکول شي دا ورته موختي ویلي چې کله استخپلوانی غریبانان دي او مسکینان دي وسینه کې بالکل ورکول شي دا ام به خپل ولی او پالي او ام بچ دې صدقه شي یو ملګری زما بچی نشته دعا راته وکړه الله رب العالمین دې له صالح اولاد درکړي څومره چې به اولاد دي الله رب العالمین دې له نیکان اولاد ورکړي دا حمید الله صاحب والد صاحب بیمار دي امر جانې کا دعا ورته وغواړي چې الله رب العالمین شفای کامله ورکړي څومره بیماران دي الله رب العالمین دې ټول له روغ صحت ورکړي او بل دا ملګرو اپیل کړي د مسجد چې کوم باندې دا خبره لنټرم دا کړي وای کې الګه قرض پاتې ده مرګري لګي همت وکي
او زه الحمدلله ته عمره کې وموړې خبر شوم ډېر زیات مې زړه خوشاله شو دلته تیر جمعه شیخ عمر صاحب خطبه کړې و هغې نه مخکې شیخ عبدالرحمن صاحب او زمونږ د ملګرو ما ورته وویلې ما زمونږ ملګري د رشید ګاړی د مسجد غریبانان دي خو مخلص دي الحمدلله اخلاص یې ډېر دی ماشاءالله زړونه الله ښه ورکړي دي نو الحمدلله هغه علماو شکریه هم ادا کوله او مرګرو ورسره ډېر زیات اخلاص کړی و الله رب العالمین دې ستاسو د اعمال په څو چنده تاسو له الله دې په دنیا او آخرت کې بدلې درکړي د خیر کارونو کې چې دی بالکل ما درته ویلې زړه مه وهه چې زه به مال ولګم او الله ما غریب کړي دا یاد ساته نبی علیه الصلاة والسلام چې کومه وعده کړې ده وایي ما نقصت صدقة من مال عبد و د یو بنده مال هم صدقې کم کړی نه دی او ما ورته وختي آیت ویلو الله قرآن کوي ویربي الصدقات څوک چې صدقې کوي زه به له مال ډېروم دا د الله او د رسول وعدې دي چې په صدقه کې خو به بالکل بریک نه نیسي بس مال لګوا او الله رب العالمین به د دې بدلې درکوي الله رب العالمین به ستا په مال او اهل کې په بچو کې به د الله برکت اچوي دې سره بلاګانې او مصیبتونه ختمېږي نو دا مسجد کې چې کوم مال به لګېږي خاص کر مدرسو کې دا خو صدقه جاریه ده جاریه معنا دا ده چې څو پورې دا آبادي ولاړه وه مدرسه وه او دا ځمکه وه او دا خو به قیامته پورې او په دې څو پورې منځونه کېده او څو پورې عبادات کېده او څو پورې دلته د الله هغه قرآن ویلی کېده دومره پورې تا ته اجر قبر کې هم در روان دی جاریه معنا دا چې دا ودرېږي نه جاري ده ته په قبر کې پروت یې او اجر به در روانې نو په دې امورو کې ملګري ډېر اخلاص کوئ وروستو انشاءالله فضلي به به بار ولاړي نو په دې کې پوره اخلاص وکړئ او اخري جمعه هم ده د رمضان نو پوره په اخلاص سره دا صدقه ادا کوي الله تاسو ټول سره زما ټول توفیق راکړي صفونه برابر کړي